زه تا ته دا خبره په مینه وایم. ته له حده ډیر فکر کوې او همدا اصلي ستونزه ده. په داسې حال کې چې ته د پلان، پرمختګ او راتلونکو ګامونو په اړه سوچ کوې. نور خلک چې کېدای شي تر تا کم هوښیار وي، لا مخکې یې کار پیل کړی وي. ته خپل ځان ته دروغ وایې. تا چمتوالی د پرمختګ په توګه غلط تعبیر کړی او دا یوازې ته نه یې، ډیر خلک دا تېروتنه کوي. په یو وخت کې به دې درکړې وي چې ته د کار کولو پر ځای یوازې د هغه په اړه ډیر فکر کړی دی. ځنډ تل یوازې په ټیک ټاک سکرول کول نه دي. کله کله داسې ښکاري لکه نوټونه رنګول، د تولیدي اپلیکیشنونو کارول، یا یوازې د الهام لپاره کنفرانسونو ته تل او یا نور مسایل. که ته یوازې پلان جوړوي نو واقعیت ته هیڅکله فرصت نه ورکوي چې تا وازمويي. که بریا وي یا ناکامي، او دا خپله ستا تاوان دی. تاریخ له هغو هوښیارو خلکو ډک دی چې هیڅوک یې نه یادوي. خلک هغه کسان یادوي چې عمل یې کړی دی، لاسونه یې خاورې کړي او دا یې منلې چې ښایي په عامه توګه احمق ښکاره شي. زه دلته درته د رایټ ورونه او سامویل لانګل کیسه کوم. رایټ ورونه د نړۍ لومړنی بریالی الوتکه جوړونکی و، خو هغه یو جدي سیال درلود. سامویل لانګلي نومیده. لانګلي ډېرې پیسې درلودې، شهرت او ملاتړ یې درلود، خو ډېر فکر کوونکی و. انتظار یې کاوه د کامل وخت لپاره، مګر رایټ ورونه یو ساده باسیکل دکان درلود. خپله یې ازمایښتي وسایل جوړ کړي وو او تر ټولو مهم دته دا همدغه مسایل وو. چمتو و چې دی ناکام شي. ده به جوړول کول، ازمویل به یې، غورځېده به، خو بیا به پورته کېده. هره ناکامي له هغه له ناکامي زده کړه کوله. لانګلي یو لوی ازمایښت وکړ او ناکام سو. بیا یې کار پرېښود، خو رایټ ورونه ځکه بریالی شو چې دوی عمل کاوه. مهم اصل عمل درې مهمې پایلې لري. اول، روښانتیا. ته نور اټکل نه کوې، حقیقت درته ښیي چې څه سم دي. دویم، باور. ته ځان داسې وینې چې خپلې خبرې په خپلو خبرو عمل کوي. دریم، اعتبار. خلک ستا نیت ته نه بلکې ستا عمل ته ګوري. لکه جیمز ډاټسن، هغه 5125 ازمېښتونه وکړل تر څو خپل ویکیوم بریالی کړي. ناکامي د زده کړې فیس دی. د یوې اونۍ طریقه، یوازې یو هدف وټاکه. یو وخت کې هر څه مه بدلوئ. یوازې یو کار انتخاب کړئ او پر هغه همیشه تمرکز وکړئ. دویم، اسانتیا برابره کړئ. انضباط یوازې د ارادې خبره نه ده، دا د سیستم خبره ده. ټلیفون لرې کېږده، کار مخکې له مخکې تیار کړه، بد عادتونه سخت کړه، ښه عادتونه بیا اسانه کړه. ته نور قوي ارادې ته اړتیا نه لرې، ته لږو پرېکړو ته اړتیا لرې. دریم، ثبوت راټول کړه. ځان ته دا مه وایه نن مې ښه کار وکړ. پوښتنه وکړه نن مې څه تولید کړل. یوه پاڼه لیکل، یو تمرین کول، یو زنګ وهل، دا کوچني کارونه ستا هویت بدلوي. څلورم، د تېښتې لارې وتړه. ډېر خلک ځکه ناکامیږي چې ځان ته د تېښتې لاره پرېږدي. نوټیفیکیشنونه، یوټیوب، بې هدفه کارونه. که پایله غواړې باید ځان نه شاته دروازه پرې نه ږدې. د ځنډ قیمت موږ تل د ناکامۍ له ویرې سره خبرې کړي دي، خو د نه هڅې قیمت نه حسابوو. هره اونۍ چې ته انتظار کوې بل څوک تجربه ترلاسه کوي. هره میاشت چې ځنډوې یو فرصت له لاسه وځي. څېړنې ښیي خلک وروسته هغه کارونه زیات پښیمانه کړي چې نه دي ترسره کړي، نه هغه چې هڅه یې کړې او ناکام شوي. اصلي ستونزه ویره او شرم دی. کله کله ته ځکه کار نه کوې چې ویرېږې